الله وبرکاته جمال تاسو ګورئ جعفر ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د سپورټ ریزिस्टेंस نور تفصیلی هم وګورو یعنی مطلب دویم پړاو دی دویمه ویډیو د تیر ویډیو کې موږ اندازه غږیدلیو او هغه هم تفصیلی او ان شاء الله په دې کې موږ د ټرند لاین باره کې غږیږو چې مارکیټ برځي نو سپورټ ریزिस्टेंस نه استفاده څنګه وکړو مارکیټ لاندې سپورټ ریزिस्टेंस څنګه کار کوي ځکه چې دا تیر ویډیو کې ما دا تشریح کړو دا دی مطلب سپورټ ریزिस्टेंस که مارکیټ د ځای په ځای سایډ بای سایډ ځي نو مطلب سپورټ ریزिस्टेंस د خاصانه ملاویږي دلته بر سپورټ شولاندې ریزिस्टेंस ملاویږي نو مغازي کې تاسو ټریډ کولای شئ بریک اوټ هم دا شي تاسو په اسانه ښکاري د غازي کې سپورټ مات کې لاندې مارکیټ لاړو صحیح شو اوس بر که سایډ وی مارکیټ رواني مطلب که بر رواني هغه وکي څنګه معلوم کولاندې روان څنګه معلوم کو راځي خپل ویډیو سٹارټ کوم ګوره سپورټ که معلوموي سپورټ شه دی سپورټ د پاره یا بر مارکیټ که رواني صحیح شو مارکیټ که بر رواني دا دی مارکیټ که بر رواني تاسو څنګه معلوموي مارکیټ ګور دیږي ګوره دلته تاسو ګورئ چې مارکیټ دیږي نه بر روان شوی دی دا تل تاسو کو دیږي کې خاتونه کش کې دیږي کې تاسو ځان ته برابروي شي لکه دغه شی دلته بیا هم درته حکم سپورټ ریزिस्टेंस جوړ کو سپورټ د ریزिस्टेंस شو او دلته بلاندې سپورټ جوړ کو دا دی لاندې سپورټ په دې نقطه کې جوړ کو صحیح ده دا سپورټ شو دا ریزिस्टेंस شو دا ریزिस्टेंस دا سپورټ صحیح شو نو دا غږی کې تاسو کوی شئ مطلب دا د نمیسي او دلته تاسو ګورئ مارکیټ ګورئ څومره بر ټرند بر روان دي څنګه روان دي بر روان دي نو تاسو دلته ګورئ مارکیټ دا بر روان دي بیش کړه ډیر مارکیټ بر لاړ شي به مارکیټ سایډ بای سایډ لګ ډیر سمو د زیواړي وړي کېندل کړه جوړی کړه سایډ بای سایډ زی نو په دې صورت کې تاسو ټرند نه لګوي چې مارکیټ نه معلومي چې اوس کم خوازیم دا معلومه خبر ده معلوم ښکاري چې مارکیټ سایډ بای سایډ زی د ډیر مودې چې کله بار ترې دا اورلی چارت دی نو دا د شو چې ولسم اگست نه تر 22 اگست پورې نه مطلب 15 شپږ یو هفته مکمل مارکیټ بار ترې ته وزل د خلک کنفیوز کیږي چې مارکیټ بار ترې یا دا مارکیټ اکثر خلک دي چې تاسو غلطي کوي یا لاندې سیل لګي ځکه سیل لګي چې مارکیټ ډیر بار ترې نه البته لاندې وځي او دلته تاسو ګورئ څومره به بار ترې نو دې کنفرمیشن لپاره تاسو چک کوئ مارکیټ کې بخو ګوره دلته چانس مش شو ګوره مارکیټ برتله دلته تاسو کو ټریډ لګاو دا د تاسو ټریډ دلته لګوي شي دا د بای دلته بای سپورټ دا سپورټ شوی دی بای دلته به ریزिस्टेंस شوی سیل نو یو ریزिस्टेंस خو خیر دا اولنې ریزिस्टेंس دویم ریزिस्टेंस کې تاسو د سیل لګوي شي به هم ګټه کوي ولته سپورټ چې تاسو ګوره سپورټ اولنې دویم سپورټ کې ګټه ولګ زره دلته به سپورټ کې خو ګټه وا خیر کدا د نمیشوي می دلته تاسو ګورئ چې مارکیټ به هم برتله مارکیټ برتله نو تاسو به دې کې خو صبر کوئ چې بریک اوټ وشي بریک اوټ څنګه معلومیږي یا خدا د چوړی وړي کندل جوړیږي نو غټ کندل چې کله جوړ شي تاسو پوه شئ اوس مارکیټ ځان بل لیول ته اړي یعنی مارکیټ سایډ وین نزدیک خپل ټرند ته ځي یا بلاندې ورځي کلاندې غټ کندل جوړ کم چینجيږي سور کندل او کبر شین کندل جوړ کم چینجيږي مارکیټ مطلب څه شو نو اوس مارکیټ دلته چینجيږي سایډ وین مارکیټ زی چینج ټرند چینج دل اکثر خلک سیل لګي سیل بم نه لګي بيخي ټریډ بم نه کوي کله چې مارکیټ دلته ځان دیږي پورې مطلب راغی مارکیټ لاړو چې صحیح شو مارکیټ کم خلاړو بر روان دي نور دلته تاسو ځان ته ټرند لاین جوړ کړئ او خط به کم از کم دیږي پورې کش کوي ځکه چې نور مخکې مارکیټ کني تل نه دیږي پورې خط کش کوي او دا سپورټ هم ځان ته جوړ کړئ ریزिस्टेंस هم جوړ کړئ سپورټ هم جوړ کړئ ریزिस्टेंस تاسو ګورئ دلته ریزिस्टेंस شوی دلته تاسو به ټریډ نه لګوي به دلته ما دې خط کې تاسو سپورټ وکړو سپورټ دلته بل سپورټ هم شوندې چې تاسو بل سپورټ خط کش کړئ دا د سپورټ وکړي اولنې سپورټ دلته خط کش شو دویم سپورټ بیا امدی نقطه کې وکړي ګوره مارکیټ په سایډ کې معلومه سایډ کې تاسو مارکیټ معلوم کړئ نو دلته سپورټ کې ټریډ ولګو بای مولګو دې پورې خپ پروفیټ درکې به لاندې راغی به دلته ودا هم تاوان نه ده خو بیا تاسو کوی چې دلته سودا بند کو مارکیټ لاندې راځي نو هم بندوي شي کني په دې سپورټ کې دا په دې سپورټ کې دغه کې تاسو سودا بندول شو د تیګ اې او ټریډ تاسو به لګول نو تاسو په دې کې بندوي شي نو دې کې بیا که تاسو ګورئ د بیا په دې کېندل کې بیا ټریډ لګوي شي باید دلته بیا دې پر راغی نو تاسو به هم دا ټریډ دې کې بندوي شي صحیح شو دا پروفیټیبل ټریډ دی بای دا دې پورې تللی
صحیح شو. اوس راځو د دغې دپاره ډاون ټرینډ دپاره. ډاون ټرینډ او بیا اخره کې یو مهمه خبره ده چې هغه باید میس نه کوئ، هغه ډېره زیاته مهمه ده، ډېره زیاته اساسي ده چې تاسو د ویډیو اکثریت پای پورې نه ګورئ نو اکثریت غلطي کوئ. بیا موږ ته خلک کمنټ کوي دا بیا پوښتنې دوباره کوي چې دا ولې داسې شو، دا څنګه داسې کړو، دا هغسې شو هغسې، نو بیا خوند نه کوي چې یو دفعه تاوان وشي بیا خوند نه کوي. نو دې ښه ده چې تاسو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. اخره کې یو مهمه خبره کوم. صحیح ده. نو دا دلته ګورئ مارکیټ ډاون روان دی. مارکیټ چې ډاون روان دی تاسو ګورئ مارکیټ ډاون روان دی. دې ځای کې لاندې راوړو سپورټ ریزسټنس یو شو، ریزسټنس وشو، بیا سپورټ کېږي، دا سپورټ یې مات کړی ګول د مارکیټ لاندې تللی دی، بیا دلته دا مارکیټ بره تللی او دلته بیا ریزسټنس سایډ بای سایډ تللی، بیا ریزسټنس دلته کړی. صحیح شو. دا دې کې ټریډ که لګولی شو نو این دې پورې سودا تاسو دلته بندولی شوه. دلته تاسو وګورئ چې مارکیټ ریزسټنس یو وکړي، بل ریزسټنس دی سپورټ، دا سپورټ یې بریک کړی خو بیا هم دلته سپورټ دلته بیا اخیستی. دلته هم که یو کس ووایي چې دلته بریک کړی دا دې کې سیل لګوی شي، دې پورې هم ښه پروفیټ اخیستی شو. نو بریک اوټ کې مطلب په بریک اوټ ټرینډ کې یعنې بریک چې کله سپورټ ریزسټنس مات کړي په هغې کې څوک سودا کوي نو هم دې کې ښه پروفیټیبل ټریډ دی، سودا یې دې کې ګټوره وه، بیا هم سیل والا. صحیح شو. خو راځئ دلته ګورو تاسو موږ سپورټ او ریزسټنس سره کار دی، سپورټ او بای او سیل سره موږ کار دی. سپورټ او بای، سپورټ کې بای کوو، ریزسټنس کې سیل کوو. صحیح شو. نو تاسو دلته ګورئ چې دا ریزسټنس یو ریزسټنس خو دلته وکړي، یو یې دلته مو کې خیال دی دلته ریزسټنس راغی، دلته بل ډیز کې تاسو ټریډ لګوی شو. دا دی که تاسو دویم کې ټریډ نه لګوو په دریم کې ټریډ لګوو نو تاسو دې کې ټریډ لګوی شو، دې کې دا دې پورې راغی ان دې پورې ټول پروفیټ راغلی دی. که یو لانګ ټرم ټریډ څوک لګوي نو ډېر غټ پروفیټ دی. صحیح شو. دې کې هم ریزسټنس، دې کې هم ریزسټنس، دې کې هم کړی، دې کې وړوکی، دې کې سپورټ کړی بره تللی، خیال دی دې کې هم سپورټ کړی لږ بره تللی، بیا ریزسټنس، دې نه بیا سپورټ راغلی دی، دې نه صحیح شو. به دا خط کش کړم، دې نه سپورټ راغلی دی، دې نه سپورټ راغلی بیا بره تللی، دا ریزسټنس څنګه کړی بریک کړی دی، دا ریزسټنس دلته بریک کړی. نو مطلب تاسو په دې بریک اوټ کې یعنی بریک اوټ وشو دې کینډل کې تاسو په بریک اوټ کې مثلا ګټه کوي شي. خو دې ویډیو کې صرف موږ پوه شئ سپورټ ریزسټنس کار څنګه کوي. صحیح شو. نو سپورټ ریزسټنس په سایډ وی مارکیټ په سایډ وی کې خو مخکې ویډیو کې موږ ویلې په ټرند مارکیټ کې یعنی بره ټرند او لاندې ټرند مارکیټ چې رواني نو ټرند به څنګه ځان ته کش کوي، خطونه به څنګه برابر وي، داسې په سایډ به خطونه کش کوي، بره او لاندې، بره ریزسټنس شو، لاندې سپورټ راځي. صحیح شو. نو دغه سپورټ شو او دلته دا ریزسټنس دی، دا چې شو دا ریزسټنس او دا بره ریزسټنس لاندې سپورټ دی. صحیح شو. ښه ما چې مخکې ویلې مهمه او اساسي خبره ده اول به ځان دې نه وکړو بیا بل په بره ټرینډ کې موږ غږیږو. په کله چې ډاون مارکیټ رواني ډاون مارکیټ کې به عموما کې ریزسټنس یې صرف ګورئ، سپورټ یې به نه ګورئ، سپورټ به صرف تعقیبوئ خو نور به سپورټ کې ټرینډ نه لګوئ یعنې بای به پکې نه لګوئ. په ډاون مارکیټ کې به عموما سیل لګوئ ځکه ټرینډ سره به یو ځای ځئ، تاسو ټرینډ خلاف کار نشئ کولی. صحیح شو. نو تاسو ګورئ دلته ګوره په دې ټرینډ کې څومره پروفیټ تاسو ته درکولی شي. ګوره که سپورټ تاسو وکئ نو سپورټ دې سپورټ کې تاسو حتما شاید تاوان وکئ یا سپورټ دلته سپورټ کې پروفیټ هم کولی شي خو مګر په سپورټ کې په دغې کې په ډاون ټرینډ کې به سیل لګوئ، سیل کوشش به کوئ، ریزسټنس به پیدا کوئ، دا یو پروفیټیبل ټریډ دی. او په دغې کې چې دی په څه شي کې په ریزسټنس کې پر اپ ټرینډ کې مطلب مارکیټ کله بره رواني نو په بره کې به څه پیدا کوئ سپورټ به پیدا کوئ، په لاندې مارکیټ کې به ریزسټنس پیدا کوئ، سیل لپاره به کوشش کوئ، او په بره مارکیټ کې به سپورټ پیدا کوئ، د بای ټرینډ لپاره به کوشش کوئ. دا تاسو ګورئ بای کې څومره چانسونه دلته ورکړي دي. همداسې ریزسټنس کې یو چانس دو چانس میلاویږي خو مطلب سپورټ به تاسو ګورئ، سپورټ پروفیټیبل مطلب که اپ ټرینډ لنډر تویم اپ ټرینډ کې به بای لګوئ، بای کوشش به کوئ، بای پوینټ به پیدا کوئ یعنې سپورټ به پیدا کوئ، او د ډاون ټرینډ لپاره به ریزسټنس پیدا کوئ یعنې سیل به پیدا کوئ، د سیل ریزسټنس پوینټ به پیدا کوئ تر څو سیل وکړئ. صحیح شو. نو دا مهمه پوینټ دی چې تاسو باید په اپ ټرینډ کې دا بای کوشش وکړئ او په ډاون ټرینډ کې به سیل کوشش کوئ. صحیح دی. انشاءالله په دې پوه شوئ، که بیا هم نه پوه شوئ کمنټ کې موږ سره میسج وکړئ، که کمنټ کې جواب صحیح باندې پوه بیا هم نه شوئ واتساپ نمبر درخواست وکړئ، واتساپ نمبر به در ولیکو، واتساپ نمبر باندې ډایرکټ رابطه وکړئ. انشاءالله کوشش کوو چې ډایرکټ رابطه سره وکړو او تاسو مشکل حل کو. بیا هم تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.